چې دا جال چې دی دا غورځومه او درځمه په تا پسې که ما منې خطه حکیم دا ټک نه دی اړوم پنجابي راځي د جال په غاړه ودرېږي ټوپک رالي ځان وژني خو ما بچ کوي نو زه خو دا خبره بس راغونډوم تاسو صرف دومره وکړئ که چېرته تاسو ته ټیم میلاو شو که نه نن که زه افغانستان سره یو ځای شوم که نن لکه پښتون 8 کروړه پښتون دي که نن زه افغانستان سره یو ځای شوم او دوی زه خوشحاله کړم او دوی خفه نه کړم خو د پنجابي نه زه ښه ځالم ټیک شوه په فوج کې ځې ما په لاره کې ځې ما د هغه ماته نه شي رسېدی خو تا زه خفه کړي دومره یم ساقي خیل صاحب زه د ساقي خیل صاحب جواب درکړم بیا به دغه پای ته یوه خبره زه هم واکم صحیح ګورئ یو خو له دغو ورونو سره لږ مینه غږېږي بلکل داسې دوی په پښتو غږېږي دا هم ډېره غټه خبره ده دغه ورور ته دومره وایو چې دغه د اټک خاوره د تا خاوره ده دا د پنجابي خاوره نه ده د تا دا فکر غلط ده چې پنجابی تا ته باید ووایي چې لاړ شه مړه کړه دې وړه دا خاوره د پاکستان ده دا خاوره د پاکستان نه وه دا خاوره د پښتون افغان ده دا ستا خاوره ده ستا د نیکونو خاوره ده ستا د باجت خاوره ده د په زرګونو خاوره ته په دې ابادي دا خاوره تا ته چا نه ده درکړې نه ته د افغانستان نه تللی نه افغانستان د تا د پلار د نیکه ملک و بلکې افغانستان همدا و دا ته چې پروت دا برخه د افغانستان وه دا او وي به نو سوال دا پیدا کېږي چې ګل خان ولې پیدا سو پاکستان ولې دښمني منځته راغله او کوز پښتون افغان ولې له موږ سره نه یوځای کېږي په دې باندې موږ څو واره غږېدلي هم یو او په دې باندې به غږېږو هم په دې کې هېڅ شک نشته ګوره وروره د تاسو ټول شپږ شپېته میلیونه پښتون ده په کوز وطن کې او په ټول لرو بر افغان ټول 110 کروړه کېږي لرو بر افغان ټول افغان چې ده 110 کروړه کېږي ټوله جغرافیه د افغان چې ده هغه له آمونه تر اباسینه او له پامیره تر ګوادره دا جغرافیه ده په دې جغرافیه کې چې کوم معدنیات پیدا کېږي پټرول پیدا کېږي ګیس پیدا کېږي کرومایټ پیدا کېږي لرګي پیدا کېږي اوبه دي ځنګلات دي او زراعتي ځمکه ده بهترین موسمونه دي دغه ټول د پښتون ملکیت ده اوس بل طرف ته د تا خبر ته زه راځم ښه د تا ټولې خبرې جواب کړي بل طرف ته پنجاب ده پنجاب ته یو طرف ته سند پروت ده بل طرف ته بلوچستان پروت ده بل طرف ته KPK ده او کشمیر ده کشمیر خو هغه ده تاسو پوهېږئ چې خپل یو ځان ته ځانګړی حیثیت لري هغه کلتور هر څه یې بین دي هغه ځان ته مسله ده چې د دوو ملکونو تر منځ ویشل شوی ده لیکن دلته چې پنجاب ته کومې اوبه روانې دي چې هغه 5 دریاګان دي موږ په دې باندې غږېدلي یو چې هغه دریای ستلج ده دریای راوي ده دریای جهلم ده انډس ریور ده انډس بیسن ته ورځي دا ټول 5 دریابه په دې کې یو دریاب هم د پنجاب نشته یو اوبه هم د پنجاب نه دي دا اوبه ټولې د هند دي او ټولې د افغانستان اوس ته فکر وکړه چې که چېرته افغانستان کې امن راسي په افغانستان کې خوشحالي راسي نو د کومې اوبه چې روانې دي د اوبو د راګرځولو لپاره به حتما یا د دغو اوبو د معاملې یا د خرڅلاو لپاره به حتما له لنګمار سره یا ستور د پنجابي بایي وایي د دغه سره به حساب کتاب کېږي او لنګمار دومره شی نه لري چې دغه حساب کتاب کې راودانګي نو لنګمار کومه لوبه کړې ده لنګمار دلته لوبه د جنګ د فساد او د مذهب په نوم باندې شروع کړې ده او دلته یو ډېر بد خطرناک ټکه رامنځته کړی لر او بر یو افغان دا خطرناک ټکه ده لر او بر هېڅ کنسپټ نشته ټول یو افغان ده دا خاوره رنګ یو ده دا شی یو ده اوس سوال دا پیدا کېږي ګل خان څنګه رامنځته راغی ګوره ګرانه کله چې په 1940 کال کې پاکستان پیدا شو پاکستان منځته راغی پاکستان خو وجود نه درلود پاکستان خو فیبریکیټډ کنټري ده ګوره یو هغه سټیټ ده چې په زرګونو کاله په یو ځمکه باندې اوسېږي اوسېدلی یو هغه مملکتونه دي هغه سټیټ ده چې د هغه خپله جغرافیه نه او مختلف خلک ورته راسي په پاکستان کې یوازینۍ جغرافیه د بلوچانو او د پښتنو د افغانانو ده چې د پاکستان اوریجنل جغرافیه ده چې هغه د بلوچستان صوبه ده چې هغه د بلوچانو ده او د KPK یا د خیبر پښتونخوا د غیرو خلکو د عزتمنو خلکو خاوره ده چې هغه خپله د افغانستان برخه ده د افغانانو ده او همدغه KPK خلک یې مالکان دي لیکن د دین علاوه کوم خلک چې پنجاب ته راغلي دي دا خلک دي یوپي نه راغلي اتر پردیش نه راغلي دي د راجستان نه راغلي دي لودیانې نه راغلي دي لکھنؤ نه راغلي دي پنجاب نه راغلي دي هریانې نه راغلي دي د 2% مهاجر دي اخواته سند ته وګوره د بهار نه خلک راغلي په کراچي کې آباد شوي دي په سند کې نور کسان دي لکه مزاریان دي د نور کسان د بلوچستان نه راغلي دي یو مملکت جوړ کړی ده له دې نه معلومیږي چې د پاکستان په نوم باندې دغه سټیټ نه جغرافیه خپله ده او نه د وګړي اوسېدونکي پرته له پښتنو نه یا بلوچانو نه دا خپل دي دا دوی خپل نه دي
اوس نو ګل خان ذکر رامنځته شو چې کله په 1940 کال کې پاکستان جوړ شو نو د پاکستان د جوړېدو وروسته یو فیک یا ډمي ریفرنډم منځته راغی. هغه ریفرنډم د مذهب په نوم پښتنو غلاو په سرحد هاوس کې په وختو کې سرحد هاوس په هغه کې یو طرف ته ګیتا کې خو جنا او مسلم لیگ کمیسی او بل طرف ته قرآن کې خو پښتون چون د مذهب نیونای د مذهب تر ډېر مینه لري هغه ته ویلي چې د پاکستان په حق ووټ ورکوي هغه قرآن ته ووټ ورکوي او څوک چې پاکستان نه مني هغه به ګیتا ته ووټ ورکوي. نو پښتون خو هیڅ کله دا نه منل. نو یو فیک یو ډمي ریفرنډم نه ماسته سو چې په هغه کې تقریبا 200 نیولې تر 1200 کسانو شهیدان شول. زه ګل خان ته راځم. اوس ګل خان ته راځم. ګل خان ذکر پیدا شو چې کله په 1940 کال کې د پاکستان پولیسو په پښتنو باندې ډزې وکړې او بې ګناه پښتانه یې مړه او د لوی غفار خان بابا رحمت الله علیه د تحقیق کسان شهیدان کړل. د هغه نه وروسته بیا په 1951 کال کې پاکستان آیسای اداره منځته راغله چې د دې بنیاد یو انګریز کیپټن کې خود سره اصلا استرالین نژاد و. هغوی یو پریکړه وکړه هغه ویل چې د پښتانه په هر صورت نه پاتې کیږي راځي خپل افغانستان ته سرمایه کیږي د جغرافیې وشل کیږي نو دلته چې کوم پلانونه د غربو هغه بناغه کی کمونیزم بل منځه شکست ورکوي د دې لپاره دلته ریاست ته ضرورت ده. دی وخت کې مطالعه پاکستان سے کوم کردار او وی د یو قوم په ذهنیت باندې او یا کله کارو نو تاسو وایم درانه صاحب ته درانه هم وای درانه صاحب تاسو وایم چې کله جماعت د پنجابي لنګمار فلسفه وای مطالعه پاکستان دی عزیز بټي او رهبر د جناوي تاریخ ته معلوم سي پلار ته ډیډي وای مور ته ممي وای خور ته باجی وای ترور ته د انټي وای او حساب دی 1 2 3 90 80 100 سي او یا کله سي ته په دغه ذهنیت باندې کار وسی آیا الته د خپلواکي غږ الته صحیح احساس د خپلواکي یا احساس د خپل مدنیت او منځ طرف لاس سوال نه پیدا کیږي. هغه د ځکه نه پیدا کیږي چې تاسو دا درخول سوي دي چې افغانستان یو کندر ملک ده چې موږ افغانستان سره لاړ شو موږ هم کندر شو لیکن تا دا سوچ نه کړی دا سوچ نه کړی چې د دنیا په دغه ملک باندې جنگ و دا د ملک باندې د روسیانو د امریکایانو د انګریزانو د دنیا جنگ ده ځکه دغه ملک په ټوله دنیا کې غني ملک ده په ټوله دنیا کې عظیم ملک ده دا بهترینه جغرافیه ده که موږ ټول پښتون افغان یو سو دا جنگ ورکیږي. اوس نو دلته څو ستونزې دي. یو ستونزه د ډیورنډ ده یو ستونزه د مرکزی اسیا ده. کوم ډیورنډ ومنل شي ستونزه ختم ده که ډیورنډ ونه منل شي دغه قوم به جنگيږي خپل منځو کې به جنگيږي ګټه به غرب کوي ګټه به لنګمار کوي ګټه به عرب کوي. نو زه دومره خبره نوم په دې باندې وخت پروګرام وګورو ان شاء الله لازمي لنډه ده. ګل خان د مطالعه پاکستان په نتیجه کې منځ راغلی ده. یو پاکستان سره د افغانستان دښمنی په دې بنیاد چې افغانستان یو لیجیټیمیټ یا اصل د دې خاورې اصلي باسی ده پښتانه د خاورې اصلي باسیان دي بلوچستان اصلي باسیان دي او د پاکستان په نوم سټیټ منځ راغلی ده. هغه د خاورې نه ده په دغه منطقه کې وجود نه لري نظریاتي وجود یې هم حتی نشته. دا دومره وجه ده. او درېیمه بنیادي وجه بل سوال چې تا دا وک موږ څنګه خوشاله کېدلی شو چې افغانستان سره یو څو لنګمار ته وایو چې ته ځای پنجابي سره موږ څوک نو دغه وجه دغه ګرانه چې د مطالعه پاکستان اثر او رسوخ یو ګل خان نامسته کړی ده بلې په کوم په کته پښتون کې یو غلط فهمي را پیدا کړی ده چې په فوج کې ټول پښتون ده داسې نه ده ګرانه په فوج کې پښتون نه ده. پاکستان په فوج کې 23% پورې پښتون ده چې هغه هم هغه پښتانه دي چې یوازې لنګمار ته کار کوي. زه مثال درخم په جنوبي وزیرستان کې عملیات کیږي اپریشن کیږي باجوړ کیږي په نور پښتونخوا کې کیږي لیکن د چاپ خلاف اپریشن کیږي د یو ټولو مرکزونو سي دي هغه په جنوبي پنجاب کې دي. مثلا د جیش محمد مرکز په جنوبي پنجاب کې ده عملیات د یو خلاف په پښتنه سیمه کې کیږي. د حافظ سعید مرکز په مورد کې ده عملیات په پښتنه سیمه کې کیږي. دا څومره عملیات سوي دي ضرب عذاب میزان زلزلہ رد الفساد دا څومره عملیات په پښتنه سیمه کې سوي دي. دا ټول خلک نه پښتانه دي دا ټول خلک یا چیچن دي یا عرب دي یا پنجابیان دي یا د نورو ملکونو دي لیکن پښتون په دې فکر نه کړی چې دا مذهبي جنگ لنګمار د ورول ده. نو پښتون ته دا پکار ده چې ځان د لنګمار په خاطر قربان نه کی بلکې یو بهترین ژوند راتلو په خاطر باندې افغان سره یو سي یو د بلغمنه وکي دښمنی
باندې پرېږدي او یو بهترین راتلونکي ته متوجه شي. ډېره مننه. په دې باندې موږ یو پروګرام کوو انشاءالله. یو خبر صرف کوم، موږ خپل 15 ورونه یو ټول بیل شوي یو ځان له کورونه دي که نه، ورورولي نه پرېږدم، کور مې بیل کړی چې ورورولي ورسره نه پرېږدم. عربو ته وګورې د عرب ډوډۍ ځان له ژبې یوه ده، قوم یو دی، څوک قحطانیان دي څوک څه دي، خو لکه یو خلک دي، ملکونه یې بیل دي، باډر یې لګولي، خو ورورولي نه پرېږدي. ٹھیک شو. نو که موږ داسې وکړو چې موږ دې وخت کې موجوده حالاتو کې، که دې وخت کې امریکا ماته ووایي چې نیشنلټي زه په منډه ځم، نو که دې وخت کې موږ د دې خبرې ورتېر شو، افغانستان خاوره غټه خاوره ده، خلک پرې لږ دي، دا خو منې که نه، غټه خاوره هر څه پکې برابر دي. نو که دې صرف د دې خبرې نه ورتېر شي چې بھائی دغه ستا کور دا زما کور، چې کوم وخت افغانستان برابر شو تکړه شو، ته مه وایه چې ته کله تکړه شوې او زه دلته خراب شوم، زه په خپله درمنډې وم، دا جال ته مه غورځوه، دا جال به زه غورځوم. نو چې دې وخت کې صرف موږ دې دقه جاړو چې دا جګړه په دقې ختمېږي چې بھائی دې وخت کې زه ستا ورور یم، د هغې نه زه نه تښتم، زما ډي ان اې وګوره، زه دقه درانه یم، زه په قام په قبیل ما سره په کور کې غونډه شجره پرته ده. صحیح ده. دې وخت کې د دې خبرو موږ ورتېر شو، دا څومره چې دا ملک دغه شو خراب شو، زم خراب شوم تم خراب شوي، نو موږ وایو چې بھائی غټه ځمکه ده د افغانستان، تاسو په هغې کې خوشحاله. موږ دلته په پاکستان کې یو، زما چې دی زما کونسلر، زما چیرمین، زما وزیر اعلی، دا ټول پښتون دي، زما پولیس، ما ته څه مسله نشته. ټیک شو. ته خپل ملک چې کله تکړه شو دغه ځای کې، نو زه به چغې وایم چې زه درځم څنګه چې امریکې او یوروپ په بل پسې باندې وایم 15 لک روپۍ، دې وخت زه 15 لک روپۍ ورکوم چې سړی مال نیشنلټي د امریکې راکړي، زه به د افغانستان نیشنلټي به زه په پیسو اخلم او دا جال به زه روانم. موږ وایو چې دې وخت دراني صاحب دا خبره کوم بیا زه دراني صاحب محترم، په دې کې خو هېڅ شک نشته. ته چېرته لګیا کور، زه په انګلینډ کې یم، زه په انګلینډ کې هم د تا دا څومره کسان چې امریکا او لندن ته راځي، د ما دغه پښتون ورور هغه په افغان پاسپورټ راځي. ګوره دلته خو مشکل دا ده چې د پاکستان پاسپورټ باندې 2% 3% څوک ویزا نه ورکوي، 3% ویزا ورکوي، لیکن په افغان پاسپورټ ټول ویزا ورکوي. دلته خو بیا فرق وکړي راځم ته یورپ ته راتښتې د افغان په نوم په افغان پاسپورټ، دلته د افغان په نوم باندې پناه اخلي، په امریکا کې د افغان په نوم باندې پناه اخلي. زه بیا د تا نه لږ مختلف نظر لرم. زه درته وایم چې ته د ځان صحیح اصل پښتون کا، ته د ممي ډیډي پرېږده، 80-90-100 پرېږده، انټي او باجي پرېږده، ډیډي پرېږده او لنګمار تاریخ پرېږده. ته خوشحال خان خټک زده که، رحمان بابا زده که، غفار خان زده که، عثمانزي زده که، عثمان خیل زده که، یا 2 3 4 5 سل 90 اتیا زده که، مور ته مور ووایه، خور ته خور ووایه، باجي ما ورته وایه، خپله پښتو راټینګه که، داسې وخت به راسي چې ما په ځای به ته جنګېږي. زه درته وایم چې ما هم پرېږده، هر څه پرېږده، ته دې خپله پښتو راټینګه کړه. اوس خو تا پښتو نه درته لیده که تا نه پښتو لیکل نشته، پښتو نشې ویلی، په کور کې دې نه ده زده، په ښوونځي کې دې نه ده زده، ښوونځی نه پېژنې. موږ تاسې ورته سکول وایاست، موږ ورته ښوونځی وایو پښتو کې، دا شی نه پېژنې. اوس که درته وایي چې پښتو زده کړه، ولې د پښتو ماله روټۍ راکوي که څه راکوي. زه درته وایم چې د کومو قومونو نه چې خپله ژبه ولاړه سي او غلام سي، او دا بیا آهسته آهسته کنټونمنټ بورډ جوړېږي. تا په نصیب به دال وي، پنجابی به ریلګاډي کې ګرځي، تا په نصیب به بس وي، پنجابی به په یلو لاین کې ګرځي، تا په نصیب کې به چوکیداري وي، بوټ پالش به وي، اول ته به چوکیداري کوي، پنجابي ډرایور به او پنجابی به کارخانې لري. نو زه دا درته وایم ډېر محترم درانی صاحب، ډېر ګران درانی صاحب، ښه دا ده چې خپلو پښتو ته کار وکړي، خپلې ژبې ته کار وکړي. د جناب په ځای باندې خوشحال خان ولولي، غفار خان ولولي، احمد شبدالي ولولي، ښوونځیو کې پښتو رایج کړي، انشاءالله دا مسله به خپل حل کېږي. ډېره مننه. د دواړو څخه ډېره مننه کوم. افغان صاحب، افغان یوله زه ودرېږه. افغان صاحب تا یو لنډ سوال درلودی، مهرباني وکړه. زه یو سوال دا کوم، ډېر لنډ سوال نه کوم، وخت نه نیسم. دراني صاحب، زه به تا چې یو پوښتنه وکړم، ته د پاکستان په معنا ته پوهېږې؟ پاکستان مخفف د څه شي دي؟ دا که راته ماته ووایي. یاره ښکاره چې کوم خالي پاک ته وایي، استان د غوڅېدو چې کوم لکه پاکستان پاکه خاوره، داسې ورته ووایي. نه دا د پاک معنا نه ورکوي، د پی د پنجاب معنا ورکوي، د ای د افغانستان معنا ورکوي، کی د کشمیر معنا ورکوي، د ای یو دغسې ده، دا د بلوچستان او د اندس ریور معنا ورکوي. دغه مخفف انګریزانو جوړ کړو، نو مې پاکستان ورباندې کېښودل. یو خو دغه وضعیت زه سرچ شم که ګوګل کې، دا د تاسې پاکستان مخفف دا ده.